الله پاک د نبی پیغمبر پاک محمد صلی الله علیه وسلم سره د عشق او محبت دغه داستان چې کوم دا غواړم چې خپلو لیدونکو کتونکو سره شیر کوم. نه زما سره هیڅ هم نشته دی، بس دا روزګار دی زما، بس غریبي مې نه دغه کې که څه وشي وشي، که ونشي نو بس بیا خیر. نوم ستاسو ملګرو، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری رحمان بنیری. په دغه چوټه لاهور په یو کوڅه کې روان وم. کاکاجي تسبیح، مسواکونه، خرسۍ، نعتونه یې لګولي دي. تپوس مې ترې وکړو چې نعتونه درته یاد دي، نعتونه راته زمزمه کولی شئ که نه؟ نو وایي چې زمزمه کولی خو چونکې نه شم، خو دغه د دین سره د الله پاک سره د الله پاک د نبی پیغمبر پاک محمد صلی الله علیه وسلم سره د عشق او محبت دغه داستان چې کوم دا غواړم چې خپلو لیدونکو کتونکو سره شیر کما. کاکاجي اول خو د ټول نه ډېر لوی عظیم کار کوي، تسبیح خرڅوي. تسبیح چې کوم دی دغه د مسلمان شان دی. مسواک چې کوم دی د دې او دومره لوی اهمیت دی. یو جهاد ته مسلمانان تللي وو او هغوی ته فتحه نه حاصلېدله، نو هغوی وکتل چې دا څه وجه کیدی شي چې موږ ته فتحه نه حاصلېږي. نو چې هغوی کله غور و فکر چاچا وکړو، نو هغوی وی چې موږ نه چونکې مسواک چې کوم دی دا یو سنت عمل دی او دا زموږ نه پاتې دی. چې کله هغوی د هلته کې ډکي راوشکول او مسواک کول یې شروع کړه، نو هغه کم مخالفین یا کفار او کافر شي وو، هغوی د دې نه وتښتېدل چې ګنې اوس مو خوري غاښونه راته تېروي. نو د دې دومره لوی اهمیت دی، د دې نه د دې اندازه کېږي. او چاچاچي بله خبره دا هم کومه چې چاچا چونکې غریب او لاچار انسان دی، زمونږ لیدونکي کتونکي. زما ډېره سخته غریبي ده. ستاسو نوم دی چاچا؟ زما شمشیر رحمان نوم دی. زما ډېره سخته کوم غریبي. ځای سره تعلق ساتي؟ زه وطن یادې جی جی وطن زما چې دی نو باجوړ دی. جی جی د باجوړ سره تعلق ساتي. روزګار هم دغه کې دې نه علاوه څه شته؟ نه زما سره هیڅ هم نشته دی، بس دا روزګار دی زما، بس غریبي مې نه دغه کې که څه وشي وشي، که ونشي نو بس بیا خیر. نوم ستاسو وي؟ شمشیر رحمان. شمشیر رحمان کاکا، که تاسو چېرته هم ولیدئ نو تاسو به مسواک تسبیح چې کوم دی هغه به اخلئ، خو چې د ده نه یې واخلئ د سره فاینانشلي سپورټ یې کوئ، نو ډېره زیاته به ښه یي. څه لیدل زموږ لیدونکو کتونکو ته څه ویل غواړئ؟ نو بس دا ورته ویل غواړم چې زما ډېره سخته غریبي ده او وس دس مې نه کېږي، او داسې کار دی چې بس دغه کومه خرڅوم، او زما ډېره غریبي ده، ډېره سخته او کمزورې یم. یو خبره